موري چرته ځې؟ لوري زما نه کار دی، زه راځم. دا راته ووایه چې ته څنګه راغلې؟ ما وی تا سره به لږ کښېنم، یو څو خبرې به وکړم. ښځه لوري ته کښېنه، که ساده ګل رالو نو ورته مور دې راځي. زه ته کښېنم، زه لاړ شم. بری واہ वाह ډېر په سټایل کې ناسته ولی تاسو تکلیف دی اے پاسه بدتمیز خبرې کوه اے تاسو جوړه زما د مرګ اورېدلې دي چې داسې په سټایل کې ناسته دا کوتک د چا دی؟ چا دی؟ دا کوتک د ساده ګل دی. په دې کوتک ساده ګل سپي ځغلی او اوس به په دې کوتک زه تاسو له دومره منډې درکوم چې تاسو دواړو ته به نیا رایاده شي. کله چې ګورم ستا په سر مې جنازه راوختی ځنې را باخو منګی ځنې نغمه یا الله خیر ساده ګل په کور کې خو ډېر درس وبللی زما په خیال سپي یې جوړ په کور باندې حمله کړې ده یو باسه هسې نه د بدن شملې نه ای کونډې ستا په خاوند پورې زما سړه قرضم ده وګورې یو لک روپۍ خو در کوم په یو لکو پسې به در نه 1 لک روپۍ اخلم څه وکړم ګورې جان زه ډېره مجبوره یم نه سود نه خیله ښه او نه بدله په دې دومره ډېرو پیسو کې څه کونډې ساده ګل زوینه پې واده کو اوس یې خوند وکړو کویدنې مې ونه کړې ده نو ما ته که دا کوژدن که نه دا ته څنګه خبر کې ګوړین جان ملګه پښتو دی دا خلک پسوئ هسې ټوکې مې کولې مړي په ټوکو هم نه پوهېږي پیسې واخله او خود په ډنګ ډونګ ورله واده وکړه په ډنګ ډونګ که اوسو دا مجبور او ګناهګار خلک نه وې نو دې سودخورو به څه خوړې څه
دا والی ستاسو بس ستاسو ډېره ډېره مهرباني. نه دي دې کې د مهربانۍ څه خبره ده دا خو زما فرض و خو هسې ته یې شو زما خپله انجیو ده د غریبانو خلکو ښې ښېګړې کار کوم. واه نو ته خو بیا ډېره نیکه جینۍ ډېر ښه کارونه کوې ستاسو کور چېرته دی؟ زما کور دا مخامخ وړاندې شان غوندې کور ګورې که نه دا زمونږ د غریبۍ کور دی راځه که نه او هلته زما مور هم اوسېږي په کور کې راځه زه ته خپل کور راځه ښه ده مورې درځئ او تاسو کې څه ضرورت دي که نه تاسو به ماته ضرورت زموږ څه ضرورت دی تا ته به وایي که نه اوې کله چې زما وادي که نه نو تا ته به ووایم خامخا به راځې ښه ښه دا زما خټان صحیح اے ساده ګله دا جنۍ څوک وه دا خو ډېره ښه جینۍ ده د غریبانو ښېګړې کوي خدمت کوي او ما ورته وایي چې کله زمونږ وادي که نه نو زه به تا راغواړم ته به ضرور راځې ها نو دا خبره ده ما خو څه بل څه سوچ کو ستاسو په ټولو دې نیت وکړه پرېږده ما زه به سپوږمۍ ژوندی نه پرېږدم زه به هغه وژنم کیمه کیمه کوم به دا سپوږمۍ پکې لاس وکړه دا کیم د لور سپوږمۍ دا جرأت چې د ټیمو په چرغله باندې سر مات کو زه به هغه ژوندی نه پرېږدم ژوندی نه پرېږدم دا د هغه حاکم لور ده چا چې د ما نه په سود خانې پې کلاو کړې وه زه به اوس هغه سره ګورم